دویم آقا نامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو وعده وکئ نو وعده پوره کوئ، د وعده خلاف ورزي مه کوئ. یاد ساتئ دا په هر مسلمان لازم دی چې د چا سره وعده وکړله نو دا وعده پوره کول په د لازم دی. ان العهد کان مسئولا قرآن کی راغلی دی. د هر وعدې په باره کې به الله د قیامت په ورځ تپوس کوي چې تا ما سره وعده کړې وه پوره دې کړه، تا زما پیغمبر سره وعده کړې وه پوره دې کا، تا زما د بنده سره یو وعده کړې وه پوره دې کړو که نه. یو روایت کې داسې راغلی دی نبی علیہ السلام فرمایي چې کم کس وعده نه پوره کوي دا خالص منافق دی، بالکل پیور سوچه منافق چې چاته ویلی کیږي، یعنی اول نمبر منافق. یاد ساتئ نو مونږ تاسو اکثر ملګری وعده خلاف او بعض خلکو کې احساس نی د وعده خلافی دومره یو لوی او غټ نقصان دی چې دا انسان په دنیا او په آخرت کې تباه کوي. په دنیا کې دومره نقصانات دي خو چې چا کې لږ احساس وي او دومره احساس هم پکې وي لکه د میږي د خپې عمره، نو دته پته لګي چې ما پلاني ځای کې وعده خلافي کړې ده، د هغې سزا راته میلو شو. موږ تاسو د روزانه په سوونو په زرګونو وعدې ماتو، نو چې کله سړی وعده ماتي نو د الله سره یو وعده کړې ده لا اله الا الله محمد رسول الله، داسې حد ته ورسي چې بیا دا وعده ماته کی دنیا نه کافر لاړ شي. ګوره سړی چې لږ اول لختي نه ټوپ ویه، بیا لږ بیا ورپسې د هغې نه یو لوی لختي شي، بیا د هغې نه بل، بیا د هغې بس بیا ورپسې نیر نم ټوپ ویه والی شي که نه شي والی. دا قرنګې چې لږه ګناه کې سړی وړاندې ځي اول دې د الله بنده سره وعده خلافي وکړله، چې لږ وربره شي نو بیا عالم دین سره وعده خلافي، چې لږ وربره شي بیا د فقیه سره، د یو لوی ولی الله او بزرګ سره هغه سره وعده خلافي، بیا د صحابي سره، بیا د پیغمبر سره، بیا د الله سره. نو چې الله سره د وعده خلافي وکړو بس بیا خو لاړې د ایمان نه خلاص شوې. فتزل قدم بعد ثبوتها د قرآن د آیات حصہ ده د 14 سپارې دې طرف ته اشاره ده چې کم سړی وعده خلافي کوي د هغه د په خپل ځان باندې ویریږي چې دنه به الله پاک ایمان واخلي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نبوت لانو ملو شوه. کله چې 40 سال پوره شو نبوت ملو شو نو بیا 14 کال مکه معظمه کې تیر کړل، 10 کال مدینه منوره کې تیر کړل. د نبوت زمانه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام 23 سال ده. سو کال ده، سو کاله 23 سال. دین وړاندې 40 سال مکه معظمه کې تیر کړی خو نبوت ورته لا نو ملو. آلته کې یو کس اوسېده په مکه کې، دا غنوم دی عبدالله ابن ابي حسمه. دا نبی علیہ السلام په د باندې یو سیس خرڅ کړو، ځکه نبی علیہ السلام د نبوت نه وړاندې تجارت کولو. مشهور واقعات دي سیرت بیانونو کې ما سنا سویلم وو. نو تجارت به کو او نه حصے رزق نبی علیہ السلام فرمای چې دا زما د امت په تجارت کې پروت دی. او زمونږ خلق چې تاسو خلق چې کم دی په تجارت کې مغداری کوي، دروغ پکې وي، کم سیس چې خرڅي عیب پکې وي چاته نه خي، داسې چې تا 15 لک روپے وګټلې دې کې به د 1 روپے قوت او طاقت نی پوي بم نه الله به نه واخلي، ځکه دا حرام دي، دا بیکار پیسې دي. داسې بیماری به راشي در باندې چې تا سره به کروڑو نه، خو لیکن روزانه به په 50,000 باندې ستنه لګي ټول به ختم شي. د حرام دین ځان ساتل پکار. زمونږ استاد خلق اکثر په تجارت کې غداری کوي او حقیقت کې تجارت چې کم دی دا انبیوم کړي دي. امام ابو حنیفه رحمه الله تجارت کو او چې کله وفات شو نو هغه نه په میراث کې 56 کروڑ اشرفه پاتې شوی. داسې یو لوی تاجرو
دنیا سره سړی نه خرابېږي خو چې د اصولو مطابق وي. دنیا تا نه هغه وخت کې ایمان اخلي چې د دپاره کله ته دروغ وې، غداری کې، دوکه کې، مسلمان ته ضرر رسېد، هغه خپې وې د مسلمان په سټ باندې تور او تماچه او ټوپک او چاړه ایږدي، اجرتی قاتل دې ځان نه جوړ کړي، بیا خو تا نه ایمان ځي د دنیا سره. بهرحال نبی علیه السلام به تجارت کو او 9 حصے رزق نبی علیہ السلام فرمای زما د امت د پاره دا په تجارت کې دی. نو تجارت صحیح پکار دی. تاسو موړان دی ویلو تجارت یو تی دا، یو جیم دی، یو الف دی، یو ری دی، بیا تی دا. پوهیږئ په خبره باندې تجارت دا ړومبنی تی چې کم ده د دې جدا معنا ده، د جیم چې کم دی جدا معنا ده، د الف جدا معنا ده او د ری جدا معنا ده، بیا د تی جدا معنا ده. ړومبنی تی نه څه مرادي؟ تجربه. چې د چا تجربه نی نو هغه به تجارت نه کوي، خو تجربه دې ته نه وي چې د بل مسلمان سرمن به څنګه وباسمه. موږ تاسو تجربه دې ته وو چې بل مسلمان له دوکه ورکو یا لکه دا ډېره تجربه ده او دنه خو چې کم دی پلاني نه سرمن وویستله، نو دا غلطه خبره ده. تجربه دا معنا چې ته د تجارت په مسایلو باندې پوهې. جیم معنا جرأت، زړور به، او چې کم سړی دینداري هغه زړوري ګورو، چې کم ګناهګاري هغه زړور نی. نو ته به زړورتیا کې دا به نه وي چې یاره به دې کې به فیل شم او دا به شي، نه په صحیح طریقې سره چې ته لګې نو جرأت. الف معنا اخلاق به دې صحیح وي، ګاک له به دوکه نه ورکې، ګاک ته به سپکه خبره نه کې، ګاک ته به کنزل نه کې، ګاک ته به په دروغه باندې قسم نه خورې. پوهېږې په خبره دغه اخلاق دي. او بیا ورپسې چې کم دی ری ده، ری معنا راستی، یعنی ته به رښتیا وې په دې تجارت کې چې دا څلور صفتونه دې په ځان کې پیدا کړل. نو آخري تی معنا سره توکل علی الله، بیا په الله توکل کوه، الله به دومره رزق درله درکړي چې د دې ټولې علاقې سپي به هم ختم نه کړي، انسانان خو لا پرېږده. مونږ تاسو دې ته سوچ نی، مونږ تاسو هغه لږ ټیم چې کومه عارضي لږه فایده وي هغې ته وګورو، دروغ مو وایو، قسم مو خورو، خو لیکن د دغې څیزونو هېڅ فایده هم نی. او داسې خلکو ته نبی علیه السلام خیرې کړي دي. نبی علیه السلام په خپله تجارت کو. نو دغه عبدالله ابن ابي خصمه د باندې څه خرڅ کړي وو. زه راځم خپلې خبرې ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له پیسې ورکې ویل دا واخله او تاسو دلته ودرېږئ، زه له نورې پیسې راوړم. نبی علیه السلام ودرېده، عبدالله ابن ابي خصمه لاړه، هغه نه دا خبره هیره شوله. چې دا ته هیره شوه، 3 ورځې بعد په هغې لار واپس را روان دی چې ګوري جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم همغلته ولاړ دی. هغه ته خبره را یاده شوه. نبی علیه السلام ورته د عاجزۍ د وجې نه فرمایي چې ستا د لاسه مې 3 شپې او 3 ورځې دلته تېرې کړي چې واده م کړې وه، تا ویل چې زه راځمه، نو زه دې ځینه ونه خوځېدم چې واده خلافۍ کې رانشي. زموږ ستا محبوب پیغمبر د وادې دومره خیال ساتي. مونږ او تاسو په وادو باندې اوبه راښکلي دي. کس ته وایو درځم، کوم ځای کې پلان کې درلمه، غریب د کور نه روزي رام شي، دا سیب کور کې پروت دی، ځان ته ایسي لګولي ښځه بردسته. الله له به څه جواب ورکړي؟ هغه له تکلیف هم ورکه. د دغې تکلیف په بدل کې چې الله راونیوي او تا تېنه ځان خلاص که، زه به د الله بنده نه یم. دا څه معمولي خبره نه ده چې ته مسلمان له تکلیف ورکړي، هغه راوباسي او ته ورنشي. بیا بعض اوقات داسې وشي چې مونږ او تاسو یو بل سره واده وکړو، په هغې واده کې قسم هم وکړو او بیا هغه مات هم کړو، هغې له لته ورکړو، نو الله له به څه جواب ورکوو؟ نو دې وجې نه آقا انعامدار فرمایي چې تاسو واده خلافي مه کوئ، ځکه مونږ الله سره واده کړې ده په عالم الارواح کې. الله مونږ نه تپوس کړو. څه تپوس یې کړو؟ الستو بربکم، اے زما بندگانو آیا زه ستاسو رب نیما؟ قالو بلا، دې ټولو خلکو ورته ویل بلا، ته زمونږ رب یې، بلکل زمونږ رب یې. عالم الارواح کې دا وعده شوې ده. مونږ هلته الله ته ویلي چې ته زمونږ رب یې. د دې رب په معنا کې ډېر صفتونه پراته دي.
ډیر کمالات پراته دي زما استاد ژوند ټول ضرورتونه د رب په دې لفظ پورې تړلې شوي دي ګوره او قرآن کې ګوره د هر پیغمبر دعا د هر مؤمن او د صحابي او د مسلمان دعا چې راغلې ده د هغې په سر کې به رب لفظ راغلی ربنا 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 ځکه زما استاد د ژوند ټول ضرورت رب چاته وي رب هغې چاته ویلی کېږي چې تاله به زندګي درکوي تاله به رزق درکوي تاله به خوراک سکاک درکوي تاله به اولاد درکوي ستا په تجارت کې به فایده اچي ستا په تجارت کې به برکت اچي ستا بچي به نیکملي چې کله طرف ته متوجه زما ستا د زندګۍ ټول ضروریات د رب په دې یو لفظ کې پراته دي دې وجې نه سورت فاتحه کې مونږ تاسو وایو الحمدلله رب العالمین خو لیکن مونږ خو رب پرېښوده که نه پرېښیم دی که نه هم دی پرېښی هلکه چې مونږ تاسو ته مشکلات راشي د رب په کتاب باندې د آقا په حدیث یې حل کوو که نه په بل څه باندې حل کوو نه راځئ جی ایم پی اے صاحب له ورځو جی راځئ مینې صاحب له ورځو جی راځئ منسټر صاحب له ورځو جی پلانکي صاحب له ورځو یاره جی دا جرګه کومه که په شریعت باندې ګټم خو کومې که نه بیا همداسې کومه نو ډېر خلک دغسې کوي ښه او ډېر حضرات پکې داسي چې یاره دا فیصله کو قرآن او حدیث باندې کو بس یاره قرآن او حدیث باندې کو نو قرآن او حدیث باندې وکي ټیک شو هلته ورته پتې چې دی کې ما ته فایده ده خو چې کله د میراث د تقسیم خبره راشي نو بیا څه وایي وایي مړه قرآن او حدیث پرېږده دا خو زموږ د کور خبره ده بس چې څنګه جوړ شو نو په ایمان وی داسې کس به ایمان تیر کی هم نه ویل تیر به کی ایمان نو مونږ تاسو رب پرېښودی دی مونږ مخلوق اسره که مونږ تاسو وایو چې یاره دا یو وزیر اعظم صاحب لاړ او بل رالو نو مونږ به ښه شو والله که ښه شي ښه کېدل مکېدل نشته د پسې چې بل راځي به د ده نه انټرنیشنلي بیا به بیا په پخه تیږي یاد ساته دا زمو ستا غلط سوچ دی غلط فکر دی انقلاب به اله راځي تبدیلی به اله راځي او دا کرنګې چینجز به اله راځي ټینشن او ډپریشن به اله ختمیږي چې کله مونږ او تاسو د رب تابع شو د چا تابع شو د رب تابع شو او دالته ورته ودرېدو جړل اله او خپل عملم ټیک سکندونو کې الله پاک ترتیب بدلی ښه دا مونږ او تاسو چې ګیرو نو زمونږ د رب سره تعلق نشته دی په ایمان وی تعلق هم شته ورسره څوک رب سره به تعلق ساتو که نه به ساتو څوک به ساتي ورسره اوس ګوره دې کې به هغې ملګرو هم لاسونه اوچت کړي چې هغې به سهار مونځ نه کړی نو د رب سره تعلق شته عجیبه کار دی که نه اوس خو واده مو کړه لاس هم پوت او زه هم دغه وادې والا خبره کې هم لګیم نو دې وجې نه مونږ رب سره واده کړې وه چې ته زمونږ رب یې الستو بربکم قالوا بلا یا الله ته زمونږ رب خو چې کله خلک دنیا ته راله رب هیر که چې رب هیر که الله رحیم کریم مهربان ذات د انبیو سلسله شروع کړله نو 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء دنیا ته راولېږل صرف د یو مقصد د پاره چې د خلکو نه رب هیر شوی دی چې رب ورته یاد کړي اوس چونکې انبیا راځي نه نو د خلکو ته به رب یادی څوک کم خلک چې د انبیو وارثان دي خو صد افسوس او بیا هم افسوسه چې مونږ او تاسو مکه د انبیو وارثانو پسې کنځل کوو چې خوله را کولاو هغې پسې کنځلو باندې کولاو چې خوله را کولاو هغې پسې غیبت باندې د رښتیو کماله مو کتل که نو دا مونږ کې شته خفه کېږو به نه جومات کې ناستو صفا خبره به کوو نو دا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې وعده وکې نو هغه پوره کوه څلور خبرې نور هم شته آینده جمعه کې به ووایم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین درود شریف و اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات